هغه پوښتنه تکراروو که چیرې یو څوک یو شی په چا خرڅ کړي بیرته یې د کال په قرض یا پور په 2 برابره بیه یا 3 برابره بیه ځینې رانیسي دلته په قبض او نه قبض کې خبره سته. الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. محترم وروره زه پر دې ځای باندې غواړم چې په دې خبره کې ډېر تفصیل وکړم. اول که یو سړي د یو چا څه شی رانیوي هغه په قرض بیرته یې د هغه سړي ته ورکوي په لاس خو په ارزان روپیه ورکوي. دا خلک ډېر مجبوره دي که راولاړ شي یو چا ته وایي قرض پور راکړه هغه پور نه ورکوي. باره ورته وایي دا ستا موټر پر ما باندې خرڅ کړه د 1 کال په پور په قرض لیکن په 20 لکه یې راباندې خرڅ کړه هغه په 20 لکه ورکړي د کال په قرض بیرته یې دی د هغه سړي ته ورکړي په 12 لکه په نغدو هغه 12 لکه روپۍ کې هلته دې ته بیع العینه وایي. بیع العینه زموږ هغه د امام صاحب پر مذهب باندې ناجایزه ده. دلایل یې موږ یو څه لږ دلایل درته وایو ډېر نه. اول د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا تبايعتم بالعنه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلى الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. نبی علیه السلام ورته حدیث وایي وکته چې بیع بالعنه سره کول او نور هم هغه په کښتو باندې اخته وه جهاد مو پرېښوی الله پاک به پر تاسې ذلت راولي بیا به دا ذلت سئ څه ونه کاږي تر څو چې تاسې خپل دین ته راجع نه سئ. پر دې حدیث هم بعضو د ضعف ویلي دي خو بعضو د تعدد د طریقو د وجې څخه حسن بللی لکه علامه ابن قیم. دوم د ابي ساکي سبعي حدیث دی چې وایي زما ښځه په عایشتیه داخله سول او ملولده د زید بن ارقم و دې ته وویل ملولدې د زید بن ارقم چې ما خرڅ کړي پر زید عبدن په 800 په پور د ده څه مې بیرته رانیوي په 600 په نغدو. عایشتیه رضی الله تعالی عنها ورته وویل ورته ورسو ابلغي زیدا ان قد ابطلت جهادك مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الا ان تتوب بئس ما شريت وبئس ما اشتريت. نو هغه ولته دا زما د خوا خبر ورسو چې تا خپل جهاد د رسول الله مبارک سره کړي هغه دې باطل کړي چې په 800 په پور دې ورکړي په 600 په نغدو دې رانیوي. دا سوه دا خو بله خبره سوه چې دې ځای ته مو پام سي. دا 2 نمبر حدیث سو. 3 نمبر حدیث هغه د ډېرو صحابه وساته د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه دا روایت راغلی چې یو رجل پر بل رجل باندې حریره خرڅه کړله هغه په 100 وروسته یې جنرانې ول په 50 ډول دراهم په دراهم متفاضل سول په مابین کې حریره ما شایلوله ولوېدل. نو زما خبرو ته به دې پام دا خلک ډېر کوي دې ته بیع العینه وایي. که چیرې یو چا شی په یو سړي باندې خرڅ کوي په پور دا د وخت لپاره زده کوي په قرض ورکوي دا صورتو ته ګورئ. هغه صورت دا دی په قرض ورکوي د 1 کال مثلا په پور موټر په 6 لکه بیرته د ده سره رانیوي په 12 لکه تر هغه وخته چې 1 کال داره د ده پر پاتې چې په کم یې رانیسي حرام دی ناجایز دی. 1 روپیه پر پاتې پور او که هر وخت راولاړ سو دا د پور غاړه د ورویستله یعنی په 6 لکه ده رانیولې وي 6 لکه غاړه یې ورویسته وروسته دا موټر بیرته پر سړي په 12 لکه خرڅ کړي بیا پروا نه لري. یاو نور صورتونه جایز صورتونه هغه دغه دي که راولاړ شي دغه شی چې د په 12 په 6 لکه پر خرڅ کړي د کال وسې تر هغه په اکثر رانیسي دی په 22 لکه یې جن رانیسي دغه سړی دا هم جایز دی که په هغه پیسو بیرته په نغدو جن رانیسي هم جایز دی. مثلا داسې بیا وخت پېښه شي یو سړی یو چاته موټر ورکړي په 6 لکه په قرض ورکړي چې 1 کال بعد بیا راکوي وروسته بیرته د سودا سو چې دا موټر زه بیرته په 6 لکه نشم پیدا کولی خطا وته مې چې دته مې د کال په پور ورکړي بیرته هغه سړي ته وایي چې په بیرته را زما موټر راکړه هغه وایي نو 6 لکه پر کال زه در کوم دا موټر نه در کوم دی باره ورته وایي هغه وایي زه په 6 لکه نغدو ورکوم دغه شی نه ورکوم بیرته په 6 لکه نغدو دی جنرانیسي پروا نه کوي که په اکثر جنرانیسي هم پروا نه کوي او چې تر هغه وخته په روپیې پر باندې په 1 روپۍ لا هغه کمبود 4 روپیې پر پاتې لا په 1 روپۍ کمبود رانیول هم ناجایز دي دا ناروا دي. بل صورت هم چې په اتفاق روا دی چې هغه دا دی چې دا یو سړی موټر خرڅ کړي پر بل چا چې دا موږ بیع دا عینه ثالثه موږ ورته وایي او لیکن دغه بیا ورته وایي
دغه نور علما هغه تورک ورته وایي. تورک زموږ له څوک ورته وایي سلاسیه، عینه سلاسیه ورته وایي دوی تورک. هغه بیا دا دی چې مثلا یو سړي پر زید باندې موټر په 6 لکه په قرض خرڅ کړي د یوه کال، هغه ولاړې په بازار کې خرڅ کړي په کم یې خرڅ کړي، هغه په 10 لکه خرڅ کړي، بیرته په هغه 10 لکه هغه سړي رانیوي یا په 11 لکه هغه سړي رانیوي، خو تر ده په کم سو. دا په مابین کې چې بل څوک کایلوالا ولوېدي، بل څوک یې وایسته ولوېدي، دا جایز دی. دغه بیې ډېرې کېږي، نو دا زموږ خلک قرار راولاړ کړي دغسې وایي. دا بل صورت لا هم پکښې ناجایز دی. که په نسیه کې وه یو سړي راولاړ کړو، یوه ته یې ورکړي هغه په 6 لکه د یوه کال په پور، هغه بیرته دا بل ته ورکړي په 6 لکه د 2 کالو په پور، هم ناجایز دی. هم ناجایز دی. ګوره د یوازې نسیه په نسیه کې پور راغی. دا په دې خلکو کې ډېر، او په دغه ځای کې دوی خطا وتلي دي، وایي یو شی په ګټه خرڅول جایز دی. نو دا خو صحیح دی چې زما دا شی زه د په 6 لکه ارزي په 25 لکه ورکوم، جایز دی. لیکن دغه چې یو چا ته یې ورکړه په قرض ګران خرڅېږي، هم خرڅېږي، اوس صحیح دی. دغسې موټر په 15 لکه ارزي ته په قرض ورکولی شي په 6 لکه، صحیح دی، هغه هم روا. لیکن خو چې پر تا 100 روپۍ پر هغه باندې ته په 1 روپۍ کم جنایي نیسي، حرام دی. او تر هغه وخته پورې چې 1 روپۍ پر پاتې هم. دا هغه صورت شو. دا خو هغه صورت شو چې دا د بیع العینه ده او تورق دی، چې دا ما دواړه در ټول په ګوتو صورتونو باندې خدای سر خلاصوي. دا فتح القدیر 6 ټوک 88 صفحه، محیط برهانی 9 ټوک 383 صفحه، او دا غره کماشی دسوقي پر شرع کبیر 3 ټوک 22 صفحه، فروق د قرافی 3 ټوک 288 صفحه، او دا غره کم بیان او تحصیل د ابن رشد 2 ټوک 90 صفحه. او دا نورم ډیرو علماو دا مختلف راوړي. فرو د ابن مفلح 3 ټوک 121 صفحه، او کتاب الام د شافعي صاحب جلد 318 صفحه. دا انصاف د مرداوی هغه 3 ټوک 313 صفحه، او دا رقم کشاف القناع 3 ټوک 115 صفحه، شرع د منتهى الارادات 2 ټوک 158 صفحه، او فقه البيوع اول ټوک د 550 صفحه څخه بارنو راځه تر 500 هغه د 550 او 550 صفحه پرې. دا سو داس بل ستا پښتنه دا و چې په قبض کې و که یو سړی منقول شي د چا سره نیوي، قبض یې نه کوي، بیرته خرڅاوه، هغه نه دی جایز. قبض موږ له په تخلیه هم راځي زموږ په مذهب کې، او په قبض هم راځي. څه معنا؟ ما راولاړ سو، ګوره دا تخلیه دغه ته وایي. ما راولاړ سو د یو چا څه شی رانیوي، هغه شی په صندوق کې و، صندوق قلف و، هغه په دا پیټۍ کې پیټۍ قلف و. نو وروسته قرار راولاړ سو، هغه ما ته کیلي راکړله، چې کیلي یې ما ته راکړه، بیا ما نه راواخیستې، چې نه مې راواخیستې، دغه قبض دی. دا قبض دی. ګوره دا تخلیه ده. او یا سم د مې هغه صندوق خلاص کړي، شی مې راواخیستې، دا هم قبض دی. نو که منقول شی یو چا د چا سره رانیوي او بیرته یې قبض نه کوي یا تخلیه نه راله، بیرته چې پر هغه سړي خرڅوي کې پر بل سړي خرڅوي، ناجایز دی. والله سبحانه اعلم. ډېره مننه محترم مفتي صاحب. په دې هیله چې محترم مولوي سردار محمد صاحب ته به خپل د پوښتنې ځواب